جنرال صاحب رازق یو وطنپال او داسې جنرال و چې په ټولو خلکو ګران ټول افغانان ښځې او نارینه ځوانان او سپینګیري هغه د وطن یو واقعي سرتیری بود دا قندار او لوی ټول افغانستان ته د ویاړ ځای ده چې ټول افغانستان د جنرال رازق په ویاړ غمجن و د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یو غږ له هېواد او زړورو سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نغله هیڅ وخت به نه راځي زه د شهید جنرال مومن کورنۍ او همدارنګه شهید جنرال صاحب قهرمان کورنۍ ته چې تېر ورځې د کلین ورځ وه د زړه له کومې تبریک جنرال رازق تل د دښمنانو او تیروریستانو دسیسو او توقیعو پر وړاندې د ودرېدو ټینګار کوو د ده ټینګار موږ د ټول ولس ټینګار ده تروریستانو واورئ هغه د دې هېواد ریښتنی بچی و او زه د وسلوال پوځ د اعلی سرقمندان په توګه زموږ د خلکو د ملاتړ په لاره کې د هغه اتلولیو او سرکندنو قدرداني او مننه کوو موږ ټول د دې شاهدانو په کومه ورځ چې جنرال رازق شهید سو له بدخشان څخه تر هلمند او له هرات څخه تر ننګرهار ټول د هغه د لاسه ورکولو په غم او ماتم کې ورجن د جنرال رازق شهادت د هر افغان زړونه ودردول او نن زموږ په څنګ کې د جنرال رازق نشتون یوه لویه تشه او ضایعه د شهید ستر جنرال عبدالرازق د سرکندنو په درناوي او د نوموړي د اتلولیو د ژوندي ساتلو په خاطر د افغانستان د پولیسو اکاډمي د شهید جنرال عبدالرازق په نوم نومول کیږي موږ هر پولیس به اوس د جنرال رازق په قدم ږدي او اتلوالي دپاره به کوښښ